ستا بیروخي او ستم هغسې دی، د زړه په کور مې ماتم هغسې دی. هغه باران هغه سیلاب د اوښکو، هغه باران هغه سیلاب د اوښکو، وختونه تیر شو موسم هغسې دی. هغسې ویني ویني زخم د زړه، لا منتظر د مرهم هغسې دی. د قایل فن پې څومره وده وکړه، د قایل فن پې څومره وده وکړه، د چا د سترګو کرم هغسې دی. د بخت زمان قایل صاحب دې شعرونو سره زه ستاسو کوربه شاه فهد بشامي تاسو ته د علي د سیمې نه نیغ په نیغه دا وخت موږ سره د بډګرام نامور شاعر بخت زمان قایل صاحب ناست دی. موږ به دوی نه د دوی کلام واورو، یو څو خوندور شعرونه او غزل به موږ ته ډالۍ کوي. بخت زمان قایل صاحب ډېره مننه فهد صاحب. د افګار بخاري یو شعر دی چې جاهلانو نه یې مه پوښته همدمه، جاهلانو نه یې مه پوښته همدمه، د افګار قدر پوهانو ته معلوم دی. نو دا ستاسو مینه وه او ستاسو پوهه وه چې موږ له کومه توجه راکړه. زه علي ته خپل کار له راغلی یم او تا پکې داسې ښایسته پروګرام جوړ کړو. مینهوالو ته به خپل څه غزل ډېره مننه ستاسو د مینې ډېره مننه. زه به د غزل نه مخکې د غزل څه شعرونه ووایم. وینه مې توده زړه کې جذبه وه چې مې وکړله، وینه مې توده زړه کې جذبه وه چې مې وکړله، مینه خو په دار د ژوند ټپه وه چې مې وکړله. واجي وه وینه مې توده زړه کې جذبه وه چې مې وکړله، مینه خو په دار د ژوند ټپه وه چې مې وکړله، او خوله باندې وي زړه کې وه خو وخت پرې نه ښوده. واجي وه خوله باندې وي زړه کې وه خو وخت پرې نه ښوده، دومره یې بس ماته اندازه وه چې مې وکړله. ډېر ښه قایل صاحب، ډېره مننه جي. او لویه فلسفه یوه سویلي کې مې تړلې وه، لویه فلسفه یوه سویلي کې مې تړلې وه، دا د بېوسۍ د ژوند قصه وه چې مې وکړله. واجي وه او زه یې بې نیازه د دنیا د تماشو کړم، واجي زه یې بې نیازه د دنیا د تماشو کړم، سترګو کې داسې تماشه وه چې مې وکړله. وا قایل صاحب ډېر ښه، ډېره مننه جي. او روغ غوندې قایل راته د مرګ په وخت کې وویل، روغ غوندې قایل راته د مرګ په وخت کې وویل، روغ غوندې قایل راته د مرګ په وخت کې وویل، ګرانه د ژوند غېږ کې ګزاره وه چې مې وکړله. واجي وه ډېر ښه قایل صاحب. بل به زه تاسو ته شاد جي ستا د ښایست فرواني وایه تر کومه به وي، واجي ستا د ښایست فرواني وایه تر کومه به وي، زما د مینې ارزاني وایه تر کومه به وي، ستا د ښایست فرواني وایه تر کومه به وي، زما د مینې ارزاني وایه تر کومه به وي. ډېر ښه جي ډېر ښه. او اوس یې هم سترګو ته چې وګورم لوګې لوګې شم، واه اوس یې هم سترګو ته چې وګورم لوګې لوګې شم، دا د رخسار او سپېلني وایه تر کومه به وي. ډېر ښه قایل صاحب ډېر ښه. ډېره مننه جي. او سترګې دې ما نه اړوه بیا مې قدم نه لګي، سترګې د ما نه اړوه بیا مې قدم نه لګي، سترګې دې ما نه اړوه بیا مې قدم نه لګي، تنده زما او ستا ځواني وایه تر کومه به وي. ډېر ښه قایل صاحب ډېر ښه. دا بیا ووایه قایل صاحب. سترګې دې ما نه اړوه بیا مې قدم نه لګي، تنده زما او ستا ځواني وایه تر کومه به وي. ډېر ښه قایل صاحب. او وینه مې وچه شوه خو مینه مې لا کمه نه شوه، واجي وینه مې وچه شوه خو مینه مې لا کمه نه شوه، زړه ستا لیواله ارماني وایه تر کومه به وي. ډېر ښه قایل صاحب ډېر ښه. ډېره مننه جي. او نن چې مې ولیده ماضي پسې په بیرته لاړم، نن چې مې ولیده ماضي پسې په بیرته لاړم، دغه یادونه پخواني وایه تر کومه به وي. ډېر ښه قایل صاحب ډېر ښه. او قایل خو اوس هم ستا لیواله په لټون کې دی ستا، ډېر ښه. قایل خو اوس هم ستا لیواله په لټون کې دی ستا، دغه سودا د لیوني وایه تر کومه به ډېر ښه قایل صاحب. زما د مینې ارزاني وایه تر کومه به وي، ستا د ښایست فرواني وایه تر کومه به وي، زما د مینې ارزاني وایه تر کومه. ډېر ښه قایل صاحب ډېر ښه. تاسو ډېره زیاته مننه قایل صاحب چې تاسو موږ ته ټایم راکړو او دې خوندور ځای کې موږ ته راکښېناستئ او موږ ته د خپل کلام پیش کړ. ډېره ډېره مهرباني. والسلام.